اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا احسان اللہ ساسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر دی. دوستانو یو بل سلسله د اسماء الحسنا د الله رب العزت د پاکو نومونو د هغې د برکاتو د هغې د وظایفو سلسله ما شروع کړې ده. الله رب العزت دې مونږ ته په دې باندې د عمل توفیق راکړي او د هغې هغه برکات دې الله مونږ ته راورسوي. دوستانو د اسماء الحسنا اولنۍ وظیفه الله په باره کې به زه نن تاسو سره خبرې کوم. الله چې دی دا د الله ذاتي نوم دی او دې نه پس بیا صفاتي نومونه به راځي. د دې په باره کې نن خبرې کوو او د دې تاسو ته دې برکات ښیم او د دې وظایف درته ښیم ان شاء الله العزیز. د الله چې څومره اسما دي 99 اسما ټول به زه تاسو ته په نمبر باندې وظایف ښیم. دوستانو څوک چې روزانه زر ځل یا الله وایي الله رب العزت به د ده زړه د شکوکو شبهاتو د وسوسو نه پاکي او د عزم او د یقین طاقت به الله په نصیب کی. هغه مریضان چې د هغې د علاج نه ډاکټران او طبیبان عاجزه شوي دي هغه مریض دی کثرت سره بېشمېره ځل د یا الله ورد کوي او د بیا یې د هغې نه پس ځان دپاره شفا دپاره دعا غواړي ان شاء الله العزیز. داسې مریض چې ډاکټرانو جواب ورکړي الله به هغې ته شفا ورکوي. څوک چې د جمعې په ورځ د جمعې د لمونځ نه مخکې پاک او صاف کی ځان او پاک او صاف کپڑے واغوندي او ځان له ځای کې کینی او هغه ځای کې د یا الله ورد کوي د هغې وظیفو کې الله رب العزت به د دې نوم په برکت باندې څومره غټ مشکل یې هغه به الله حل کړي. دغه رنګې دوستانو څوک چې د هر مونځ نه پس سل ځل یا الله وایي مغه شان په قاعده کې ناست وي او سل ځل ووایي الله رب العزت به دا باطن د صفا کی او دغه رنګې شپږ شپېته ځل که څوک دا په یو کاغذ باندې ولیکي او یا په یو لوښي کې ولیکي او مریض لی ورکي الله به هغه مریض له شفا ورکي. هغه مریضان چې هغه ته شیطانانو نه جناتو نه اثر رسېدلی یو لوښی دې راوالي او هغه لوښی چې څومره وي ټول لوښی دې په یا الله په لیکلو باندې ډک کی د صحیح په پن باندې په مارکر یا بالپن باندې نه ټول چې ډک کی او هغې کې به اوبه واچي او هغه اوبه به د مریض باندې چړکاو کی د هغه اوبو په برکت سره په هغې باندې چې کوم شیطان مسلط شوی هغه د دې سره سوځېږي. او څوک چې د الله رب العزت ذکر صرف د الله سره د محبت د وجې نه وایي او شک نه کوي الله رب العزت بدله د یقین او د ایمان دولت ورکوي. او څوک چې د هر لمونځ نه پس هو الله الرحیم وایي وزل الله رب العزت به د ایمان د شیطان د شر نه محفوظ کی. او څوک چې زر پیرې یا الله یا هو دا وایي الله رب العزت به دله د ایمان او د معرفت دولت ورکی. او دوستانو دغه رنګي څوک چې د جمعې په ورځ باندې د مازیګر مونځ نه واله تر ماښام مونځ پورې قبلې طرف ته مخ کی او یا الله یا رحمان یا رحیم دا وایي او بیا د هغې نه پس چې د الله رب العزت نه څه شی هم د ځان له غواړي الله رب العزت به یې دله عطا کی. دوستانو د اسماء حسنا ډېر برکات دی او د هر نوم د هغې کمالات او د هغې برکات د یو سمندر په حیثیت باندې دي ان شاء الله العزیز. الله کماله موقع راکړله نو د دې اول نوم نه واله تر یو کم سل نومونو پورې د دې ټولو وظایف به تاسو ته ښیم. خو هغه دوستان چې چا اوسه پورې زما چینل نه دی سبسکرایب کړی نو برای مهرباني زما چینل دا سبسکرایب کړئ ما سره اوسئ او ما دپاره هم دعا کوئ الله رب العزت دې زموږ د ټولو مسلمانانو څومره چې دلي جایز خواهشات دي الله دې هغه پوره کړي او الله رب العزت دې زموږ ټول دوستان د هر قسم مرضونو نه افتونو نه د شرونو نه په امان کې وساتي. خپل رور لا د بل ویډیو پورې اجازت ورکړئ ان شاء الله بیا به ملاقات کوو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.